بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیزاین ټاب شروع کوو. نن صحیح دی. ډیزاین ټاب ټول مربوط د ډیزاین دی او فایل کېږي. یو ډاکومنټ فایل ته تاسو له دې ځینې ډیزاین ورکوئ. اول اپشن دی دیمز. دیمز نه هم تاسو د ځینې د فونټ لپاره یا د متن لپاره سټایل ټاکئ او هم رنګ انتخابوئ. متن ولیکئ په دې شکل. اوس که غواړئ چې د متن ته سټایل ورکئ، فونټ یې تغییر کړئ، راځئ دیمز ته. یعنې هر دیمز یو سټایل تغییروي په دې شکل. صحیح دی؟ اما رنګ نه تغییریږي. رنګ څه وخت تغییریږي؟ رنګ شپو ته کار کوي، ټکس باکس ته کار کوي. متن لپاره رنګ نه تغییریږي. تاسو راشئ له شپ نه شی رسم کړئ، یو شپ یو شکل رسم کړئ. اوس چې کله د انتخاب کوئ، راشئ ډیزاین ته، که دیمز تغییروئ د شپ رنګ هم ورسره څنګه کېږي؟ تغییریږي. د فونټ سټایل تغییریږي سره د شپ له رنګ سره په دې شکل. صحیح شو؟ بل څنګ کې اپشن دی. دا سټایلونه دي. دا سټایلونه خاص د متن لپاره دي. د ځای کې د متن لپاره تاسو یو سټایل انتخابوئ. بل اپشن شی دی کلر دی. کلر هم د متن رنګ نه دی، د شپو د شکلو رنګ دی. له دې ځای نه کولی شئ تاسو د شپ لپاره د ټکس باکسو لپاره څه شی ورکوئ؟ رنګ ورکوئ. خاص د شکلو لپاره دی. او فونټ هم د متن سټایل دی چې دا ډېر نه استفاده کېږي. دلته مونږ هم ټاب کې ډیزاینونه او سټایلونه لرو، نو ضرورت دوته ډېر نه کېږي. بل اپشن پاراګراف سپیسینګ دی. پاراګراف سپیسینګ د پاراګرافو ترمنځ فاصله کموي او زیاتوي. مثال ټول پاراګرافونه انتخابوم. راځم پاراګراف سپیسینګ. اول اپشن نو پاراګراف سپیسینګ دی باندې چې کلیک وکړئ، د پاراګرافو ترمنځ ټوله فاصله وینئ. ټوله فاصلونه څنګه کوي؟ له منځه وړي. اما که ورته وایئ چې کمپاکټ، یا په دې اندازه سره ټایټ، اوپن، ریلاکسډ او ډبل کې انتخاب کوي، فاصلې هم څنګه کېږي؟ ډېرېږي. افیکټ، دا هم افیکټونه دي شپ لپاره کار کوي چې بیا هم تاسو باید شپ یا شکل ولرئ. وروسته له دې دا افیکټونه دلته کار کوي. دا افیکټونه کولی شئ دلته ورکړئ. اما ډېر تغییرات نه راځي پکې. موږ یو ټاپ درلوده د فارمټ، له دې ځای نه موږ ډېر افیکټونه ورکولی شو، نو هغو نه ډېره استفاده نه کېږي. بیا راځو ډیزاین. دا افیکټ شو. بل اپشن څه دی؟ سیټ از ډیفالټ دی. ډیفالټ همیشه چې تاسو ورډ کې یو شپ څه شی رسموئ، کوم رنګ اخلي؟ دغه رنګ اخلي، د آبي رنګ، ځکه ډیفالټ هماسې دی. زه وروسته له دې رنګ ورته چینجوم، مثال دا رنګ انتخابوم او دې ته وایي څه شی؟ سیټ از ډیفالټ. او وایي یس. دا ورډ وتړئ، بل ورډ را خلاص کړئ، نوی ورډ. هر ځل چې تاسو ورشئ شپ رسم کړئ، شپ نو خپل آبي رنګ له لاسه ورکړئ، کوم رنګ اخلي؟ کوم چې مونږ ورته ټاکلی دی، ډیفالټ شکل. صحیح شو؟ ښه. بل اپشن دی واټر مارک. واټر مارک د څه په خاطر استفاده کېږي؟ اول دا سټایلونه دي. دلته متن لیکل شوی کانفیډنشل دی، په دې شکل دی. دلته لیکل شوی ډو ناټ کاپي. که په دې باندې کلیک وکړئ، د صفحې په بیکګراوند کې په دې شکل واټر مارک اضافه کېږي. دې ته واټر مارک وایي. د متن شاته بیکګراوند کې یو ټکس اضافه کوي. که چیرې غواړئ دغه متن تغییر کړئ، بیا تاسو په اپشن باندې کلیک کوئ چې کسټم واټر مارک دی. صحیح دی؟ دلته دوه اپشن دي. اول درې اپشن دي. نو واټر مارک، بیخي واټر مارک نه ورکوئ، دا انتخابوئ. او که غواړئ چې د واټر مارک ورکړئ خو په بیکګراوند کې څه شی وي؟ پکچر وي، عکس وي، پکچر واټر مارک. راځئ دلته سلیکټ پکچر کې ورته عکس انتخابوئ. ورک آف لاین، عکس ورته انتخاب کړئ. هغه هر شی چې وي، لوګو وي، هر شی چې تاسو غواړئ. مثلا زه دا لوګو انتخابوم، دې ته وایو انزرټ. صحیح شو؟ قد یو ځل اپلای ورته وي چې تاسو دا نتیجه د ځای کې ووینئ. اوس د متن په بیکګراوند کې څه شی راغی؟ واټر مارک راغی په دې شکل. او دلته هم سایز دی. که چیرې سایز یې کوچنی وي، غټوئ، له دې ځای نه کولی شئ سایز یې غټ انتخاب کړئ، اپلای ورته وایي. خو سایز یې غټېږي، ډېر غټ شو. صحیح دی؟ که تاسو 50% هم انتخاب کړئ، بیا هم سایز یې غټ دی. نو دا آټو ځکه انتخابوئ چې خپل کمپیوټر څنګه کړي؟ تنظیم یې کړي متمت. دې ته وایي اپلای. صحیح شو؟ اما دا عکس بیکګراوند کې څنګه دی؟ خیره دی، پیکا دی. نو دغه واش اوټ اپشن غیر فعال کړئ، اپلای.
دغه رنګ څنګه کیږي تیزی اما دا رنګ نه استفاده کیږي په دې شکل ځکه چې کله به تاسو چاپ کوي متن نه لوستل کیږي نو دا خدي شنه سي خیروي که چیرې غواړئ چې په بیک ګراوند کې د عکس پر ځای متن وي به تاسو کوم اپشن کلیک کوئ ټیکس واټر مارک دلته ورته ژبه انتخاب کړئ د ځکه ورته ولیکئ څه شی غواړئ په بیک ګراوند کې ولیکل شي مثال زه غواړم ورته ولیکل شي په بیک ګراوند کې کمپیوټر فونټ دلته ورته شی انتخاب کړئ سټایلونه صحیح دی او سایز اندازه یې ده خپل اندازه ټاکئ ورته که اتوماتیک کمپیوټر ته پرېږدئ چې خپل سایز وټاکي کلر یې څه دی رنګ دی یو ځل اپلای ورته وایي وینئ اوس په بیک ګراوند کې څه راغی کمپیوټر کلر رنګ تغیروي راشي د ځینې رنګ ورته تغییر کړئ دا رنګ انتخاب کړئ اپلای یا مثلا رنګ چې تاسو ضرور فقط یو رنګ انتخابوي اپلای ورته وایي صحیح شو بل د کمپیوټر چې لیکل شوی بیک ګراوند کې مایل دی په دې شکل که غواړئ چې دا هوريزونټل موقعیت تغییر کړئ اپلای ورته وایي په افقي شکل تاسو ته د متن ښکاره او دا بل اپشن هم د دې کې د پکچر فعال دی پیکاخ کاری دا متن چې د غیر فعال کې اپلای به د متن رنگ څنګه کیږي تیزی پوښښ په دې باندې د واټر مارک وظیفه ده اپلای اوکی اما واټر مارک هم داس دی لکه هیډر او فوټر یو صفحه کې اضافه کوي په ټولو صفحو کې اضافه کیږي وینئ زس کنټرول انټر صفحه ډیر څومره چې صفحه ډیره کوي دا واټر مارک په ټولو کې تکراری په دې شکل صحیح دی همدا اوس تاسو کارخانګي دا ده چې څنګه تاسو واټر مارک مختلف کړئ مثال اول درې صفحو کې غواړم بیخي نه وي په څلورمه کې وي یا مثلا په اول دوم دریم کې غواړم څنګه شي مثلا نوم دی راشي د کورس نوم راشي د پانتون نوم راشي څلورم نو وروسته د کتاب نوم راشي پګرام پوښي واټر مارک باندې کې نه غواړي پاکي کوي ریموف کلیک په کوي واټر مارک پاکي پیج کلر سمانا که غواړئ صفحې ته رنګ ورکړئ له دې ځای نه مکمل صفحې ته کولی شئ تاسو رنګ ورکړئ اوکې ټولو صفحو رنګ څنګه شو په دې شکل شو رنګ کې بل اپشن دی پیج بارډر دی پیج بارډر چې غواړئ صفحې ته څه ورکړئ بارډر ورکړئ کلیک په وکړئ دلته درې اپشن دي بارډر پیج بارډر شیډینګ اوله بارډر وایو بارډر هغه وخت چې تاسو یو ساحه مشخص انتخابوي همغه ساحه ته بارډر ورکړئ اما پیج بارډر به ټول صفحې ته بارډر ورکړئ خو ځاول دغه ساحه مثلا دغه پاراګرافونه انتخابوم غواړم فقط دغه پاراګرافو ته بارډر ورکړم نو راځو پیج بارډر دلته انتخاب کوي بارډر نن دا معنا چې نشته فعلا انتخاب کوي باکس په شکل وي شادو ولري 3D وي دوی سټایل انتخابوي دا شي دي د بارډر سټایل د کوم رقم وي د خطونه او دا شي دي کلر د بارډر رنگ دی او دا هم د بارډر ډبل والی ضخامت دی دا مشکل تنظیم کو دی ته وایي اوکې وینئ کوم مساج ما انتخاب کړی فقط هغه ساحه ته شی ورکوي بارډر ورکوي اما که تاسو غواړئ ټول صفحو ته بارډر ورکوي بیا راځئ پیج بارډر دلته دا اپشن انتخابوي باکس په شکل وي شادو وي هر شکل تاسو انتخابوي دلته ورته وایي اوکې بیا ټول صفحې ټول پیجونه چې هر څومره لري ټول څه شي اخلي بارډر اخلي د دې مثال هم د دې کې د هیډر او فوټر په یو صفحه کې اضافه کوي په نورو صفحو کې خپل اضافه کوي بیا راشي پیج بارډر کوالي 3D شکل وي باکس شکل وي دلته بیا هم سټایلونه تغیروي د ځکه ورته رنگ انتخابوي دلته ډبل والا انتخابوي اوکې ورته وایي نو ټول صفحې په دې شکل بارډر اخلي او کچيري مثلا نور سټایلونه ورکوي بلاند راځي آرت د ځکه ډیر سټایلونه لري دا ورډ لزان سره وینئ بعضی کې باندې تقدیرنامې بعض بارډرونه لري شاوخه دغه سټایلونه د ځینې ورته انتخابي تاسو یو سټایل انتخابوي دي ته وایي اوکې په موږ شکل اخلي صحیح شو بیا راځو پیج بارډر دا مختلف شکلونه د ډیر سټایلونه لري یو کلیک په اوکې ورته اما دې کوم سوال دا پیدا کیږي چې چیرې غواړم زه په اول دوه صفحو کې یو رقم وي په نورو کې بل رقم وي یا اول دوه صفحې درې صفحې به خي بارډر ونه لري نور صفحې ولري دا زه درته وایم ښه د ځکه فعلا چې بارډر انتخابو ټول صفحو ته بارډر ورکول کیږي صحیح دی اما زه وایم دا درې صفحې چې متن په کې لیکل شوی دی دوه بارډر یو رقم وي او د څلورمې صفحې دی بل رقم کارسر به چیرته کېږدم درېمه صفحه کې راشي چیرته لیاوت بریک او دې ځکه ورته فعال کوي نیکست پیج یادم دی
څنګه سیکشن جوړیږي. او شکل راشو د صفحې ته په هیډر باندې ډبل کلیک وکړئ. هیډر څنګه هغه سیکشن جوړ شوی دی. سیکشن 1 دا سیکشن 2 او پورته سیکشن 1 اړیکه لري. مال اړیکه څنګه لمنځه وړي. سیکشن 2 باندې کلیک کوئ راځي دلته لینک ټو پریویس غیر فعال کړئ. اوس د اول او دوم سیکشن ترمنځ اړیکه څنګه شوه پرې شو. اوس کاول سیکشن کې یو کار کوي په دوم کې نه کیږي هغه کار کې په دوم کې تغیرات راوړي په اول کې تغیرات نه راځي. کرسر بده په کوم سیکشن په اول سیکشن راځو ډیزاین پیج بارډر دلته ورته انتخاب کې مثال غواړم دا بارډر تغییر دا بارډر انتخاب خو دې ځکه اپلای ټو کوم څه ته غواړي اپلای کې هول ډاکومنت دا معنی ټول صفحو ته هم زور ته وایم د سیکشن کوم سیکشن کې موږ کرسر یې اوکې ورته وایم دا تغییر شو. صحیح شو. یو صفحه 2 3 هم څلورمه ته چې راځو دې بارډر څنګه کې فرق کوي. په دوم سیکشن باندې کرسر کېږدئ ورشه دې دم تغییر کوي. هر رقم چې زړه مو یو بل سټایل انتخاب کوي. خو دلته ورته پام وي چې شی انتخاب کوي د سیکشن او اوکې ورته وایي. فقط د همدې سیکشن بارډر چینجېږي. صحیح شو. یا مثال د اولو دریو صفحو نه غواړو بارډر وي څنګه یې کوو. اول درې صفحې بارډر بیخي ونه لري. کرسر باندې اول سیکشن کې کېږدئ. صحیح دی. اول سیکشن را بشي پیج بارډر دلته به انتخاب کوي نه او دلته به انتخاب کوي د سیکشن او ورته وکړي. فقط د موږ د دریو صفحو یا د اول سیکشن بارډر نه لمنځه پښه په دې باندې بل اپشن دی پیج بارډر بل اپشن لرو وي د سیکشن فرست پیج اونلی. څه معنا دغه اول سیکشن ته خو بيخي بارډر نه ورکوم. راځو دوم سیکشن ته. دوم سیکشن بارډر لري. صحیح دی. اما موږ څه ورته وایو چې بارډر واخلئ په دې شکل او دلته ورته وایو چې this section first page only. انا یې شي ده د دوم سیکشن کې فقط اوله صفحه بارډر ولري نور یو صفحه یې بارډر ونه لري. first page only دی. اما بل اپشن بیا برعکس دی. پیج بارډر ورته انتخاب کړئ دلته ورته دوام انتخاب کړئ. دوام څه معنی this section all except first page. لومړی صفحه ونه لري نور ټول صفحې شی ولري بارډر ته وایو اوکې. لومړی صفحې بارډر لمنځه ځي او نور ټول صفحې بارډر سرخلاص شو. که تاسو غواړئ چې مثلا د هر څومره صفحو متفاوت یا مختلف بارډرونه جوړ کړئ تاسو به سیکشن ورته جوړوئ او د ځکه به ورته اپشن مشخص کړئ. که هول ډاکومنت انتخاب کړئ بیا په ټولو صفحو باندې څنګه کیږي تطبیق کیږي.